فلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دیارلسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 15 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ويزپناه غوارم د سباون په پروردگار د هر هغه څه شر څخه چې هغه پیدا کړی او د شپې د تیارې له شر څخه چې کله هغه خورشي او په غوټو کې د پوکونکو نارینه یا ښځو له شر څخه او د حسدناک له شر څخه چې کله هغه حسد وکړي